एक्सप्रेस चैनल لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته طالبانو کابل کې په نشو د روغدو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وايي په کابل کې په بیلابلو نشو د روغدو کسانو د راټولولو لړۍ چټکه کړه ده دغه وزارت پرون ویل چې د ویونې په لړ کې د کابل له څو برخو تر 2200 ډیر روغدي کسان راټول او د درملنې په موخه روغتونونو ته لیږدولې دي دغه وزارت پرون په اعلامیه کې ویل هڅې روانې دي چې د روغدو کسانو د ژوند ښېګڼې ته مناسب حل لارې پیدا کړي بل لور ته چین وايي تر اوسه د زنغوزو لاس الوتکې له کابله راغلي دي د افغانستان لپاره د چین سفیر ویلي تر اوسه د زنغوزو لاس الوتکې د کابل لخوا ورغلي دي وانګیو پرون پر خپل ټویټر باندې ولیکل چې د زنغوزي چین کې ښه بازار لري او په خبره یې یوازې څو دقیقو کې شپږ ویشتنه وپلورل شول د چین سفیر له افغانستان سره د سوداګرۍ او پراختیایي برخو کې د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی دی چین په سیمه کې د افغانستان د زنغوزو لوی پیرودونکی دی او 2 کاله وړاندې خصوصي سکتور له افغانستان سره په 5 کلونو کې د 2.0 ټنه زنغوزو د اخیستو تړون لاسلیک کړ طالبانو شل ورځې وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه د زنغوزو لومړنۍ محموله په کمیر الوتکه کې چین ته ولېږله او طالب چارواکي وایي د ننګرهار هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی د ننګرهار اوسیدونکو د هغه خبر هرکلی کړی چې ویل شوي د ولایت هوایي ډګر کورنیو او نړیوالو الوتنو ته چمتو شوی دی پرون د ننګرهار امنیه قماندان مولوي ندم احمد ندیم دغه الوتنو د پیل په اړه محلي رسنیو ته وویل دغه هوایي میدان پوره د پروازونو لپاره آماده دی نه امنیتي او نه هم تخنیکي ستونزه شته د اسلامي امارت د اصولو مطابق هر څوک کولی شي له دې میدانه ګټه واخلي نوموړي ویل ټاکل شوې وه پرون د ایران یوه الوتکه دغه هوایي ډګر کې ناسته وکړي خو په خبره یې په ایران کې د کومې ستونزې له کبله د الوتنه ترسره نه شوه د ننګرهار فعالانو په ټولنیزو شبکو کې د تازه پرمختګ هرکلی کړی تر دې مخکې د ننګرهار له هوایي ډګره یوازې پوځي الوتنې کېدې لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره